جی ملګرو د سلامونه مې ومنئ. فضل الله یم د وایس اف امریکا ډیوا د نیویارک نه خبریال. یقینا تاسو به زما په بیک ګراوند کې به تاسو به چې داسې د ټنګ ټکور داسې غلی غلی میده میده اواز به تاسو ته راځي. داسې ده چې یو خو هر خوا څنګه چې تاسو ته پته ده نو کرونا د مړو شمیرې او هر طرف ته یو خوف یره د نړۍ که یو ګوټ نه راواخلې تر بل ګوټه پورې یو دومره د خوف د ټینشن فضا او ماحول جوړ شوی دی چې که هر چا سره تاسو خبره کوئ نو د هغه صرف کرونا مرګونه خوف یره ټول خلک د کورونو پورې خپل محدود شوي دي. ټول که تاسو وګورئ د نړۍ نه صرف دا چې معیشت د ټول نړۍ کاروبارونه د ټول نړۍ ژوند جواک هر څه په ټپو باندې ولاړ دي. په داسې کې که تاسو بیا وګورئ نو زمونږ په بهر دنیا کې میش مختلف ملکونو کې نړۍ په ګوټ کې پښتانه چې دي هغې خپل ژوند جواک کوي او د هغې سره سره که چېرته داسې موقع را جوړیږي نو نه صرف د درد د غم په موقع که داسې حالاتو کې هم هغې کوشش دا وي چې څه انټرټینمنټ څه میوزیک او څه داسې غونډې را جوړې کړي چې د هغې نه خپله هم خوند واخلي او د نور چې کوم په نړۍ په ګوټ کې میش پښتانه زموږ وروڼه چېرته هم دي هغوی ته هم چې دی نو په دې خپل خوشحالۍ او د خپل د انټرټینمنټ او دغسې د خپل د میوزیک چې کوم پروګرام دی په هغې کې هم هغوی تاسو د ځان سره شریک کی. نو مونږ هم دې ځای کې ملګري دي هغوی راغونډ شوي دي. د اختر موکم دا که د تیرو تقریبا د 15 ورځو نه خلک په کورونو کې ناست دي ټول کاروبارونه دغسې په ټپ ولاړ دي. نو په داسې کې د اختر یو موقع جوړه شوه او د اختر په موقع کې هغوی داسې یو د میوزیک یو بنډار یو پروګرام جوړ کړی دی چې زه تاسو بوزم او تاسو ته زه ښیم د هغې تعارف هم به تاسو سره کوم او دې ځای کې چې هغوی کوم میوزیک کوي نو هغه به هم زه د تاسو سره شریکوم. زما بله ډېر ملګري زما سره روان دي. ستاسو ډېره مننه کوم زما سره اوسئ او د پروګرام حوالې سره به چې دی نو تاسو لایک کوئ تاسو یې خوښ کوئ تاسو پې کمنټ موږ سره کولی شئ جوابونه به هم در کوم او بیا تاسو هغه شیر کولی هم شئ. زه تاسو بوزم دلته ټول ملګري راجمع دي او د هغوی سره چې دی نو معرفي کوم هغوی تاسو سره معرفي کوم او هغوی چې کوم ځای دی میوزیک او د خپل فن چې کوم مظاهره کوي هغه زه د تاسو سره کوم تاسو سره شریکوم. نو زما سره به اوسئ او امید لرم چې دلته خو د شپې 12 بجې دي د امریکا کې او تاسو به چې دی نو دلته به اوس راپاڅېدلي نو اول خو دا ده چې تاسو ته سهار په خیر او اوس زما سره اوسئ. تاسو ته ښیم چې دلته کم ملګري راجمع شوي دي هغوی د پښتونخوا او د مختلف سیمو سره تعلق لري او د هغې سره هغوی دلته کې چې دی نو دلته کې میوزیک کوي او زه تاسو کیمرې دا مخ اړوم او بیا زه تاسو ته هغوی تعارف کوم.
ताला ताला दरवाजा बंद بیا را باندې بیا به وایند ډېر ښه امان صاحب زموږ سره ډېر ګڼ شمېر ملګري چې دي نو هغه په لاین باندې دي د نړۍ د چې دی نو د ګوټ نه هغوی ستاسو د میوزیک نه او ستاسو د فن نه چې دی نو هغوی خوند اخلي. تاسو ته هم پته ده چې هر طرف ته وګورئ نو کرونا رنز دی، بیماري ده، مړي دي، شمېره ده. بیا په هغې کې که تاسو وګورئ نو خدای پاک یو داسې د خوشحالۍ ورځ اختر چې دی نو هغه راغی او د هغه اختر د دې دومره خوشحالۍ ورځې چې دی د هغې د وجې موږ نن ټول ملګري دلته کې رایوځی شو. نو اول خو دا ده چې موږ سره ملګري به بیا ووایم چې زه د هغوی چې کوم ملګري موږ سره په لاین دي زه د هغوی ډېر زیات مننه کوم چې هغوی زموږ سره شریک دي او د دې یقین او په دې امید سره چې هغوی د دې پروګرام نه خوند اخلي. نو لونته کې خپل تعارف راته وکوئ، نوم هم څه دی، د کوم ځای سره تعلق لرئ او په امریکا کې کله نه میشت یئ؟ السلام علیکم، زه امان افریدی، زه د خیبر پښتونخوا سره زما تعلق دی، سب ډیویژن اسنخیل سره، او په نیویارک کې د تیرو شپږو کالو راڅخه زه ژوند کوم او دلته جاب چې کوم دی زما زه آی ټي جاب کوم ایز ا سینیر سیسټم انالیسټ. او لکه څنګه چې تاسو ووایئ کرونا یو داسې وبا په پوره دنیا راغلی و چې راغلی نه و بلکې راغلی د اوس چې هر یو سړی ډپرس و. نو موږ ته اوس د اختر د خوشحالۍ دا ورځ نصیب شوه او ټول ملګري راټول شو او چونکې زموږ شوق دی رباب سره او دا ملګری دا ټول ملګري شوقیان راټول شو او هغه سټرس چې کوم زموږ ټول مو ریلیز کړ. نو پروګرام به جاری وي او د دې نه پس هم بنډار شروع دی. ډېره مننه کوم ستاسو د دې سره سره ناز زموږ ډېر ګران قدرمن میاں صاحب
چې د میاں توحید الله صاحب نوم خو ما ووی او د دې نه مخکې تعارف چې دی نو هغه تاسو خپله وکړئ کله نه امریکا کې میشي کار روزګار مو څه دی او بیا باجا او ستاسو فیلډ زما په خیال چې بینکینګ سیکټر دی نو دا مو څنګه زده کو او د شوق مو دی او خپله ته هم دا چې دی نو خوند اخلئ او خلک چې دي نو هغه هم نو لغونته کې خپل ملګرو سره اورېدونکو سره تعارف ټول مخکې ټول ته سلام د اختر مبارکۍ زما تعلق مردان نه دی چابلګړۍ نه او په امریکا کې تقریبا د 20 کال نه ژوند کوم په بینک کې د سینیئر ریلیشن مینیجر یم او سره خوا کې مې اردو غونډه سټور هم دی څنګه چې تاسو پته یم په کلو کې حجره ده اول کې موږ چې رباب او منګې دا موږ ټول هر وخت به ناستو چې امریکې ته راغلي یو نو دلته خو هغه شی نشته خو موږ کوشش کړی دی چې په هفته کې یو ورځ کینو او خپل کې ګپ شپ ولګو نو دا باجه ماجه دا خو چې دی نو د ما شوق نه دی خو چونکې څوک شته نه نو موږ لا محفل ګرم کړی دی په دې باندې بالکل پروفیشنلی غلطي به زمونږ نه کېږي خیر دی او باقي تقریبا 2 میاشتې موږ جیل کې ناستو د کرونا په وجه باندې خدای دې په دې روز سره خو کې موږ دعوت راکړو او موږ د دې مېلمانه راغلي یو او پروګرام تاسو د وړاندې به ان شاء الله ډیره مننه میاں صاحب دې نه پس چې دی نو کتونکي زموږ سره هم په لاین دي اسلام ګل د ټولو اختر مبارک شه ستاسو د مبارک شي مفتاح الدین وی نایس تاسو هم ډیره مننه سلیم ناشاد موږ سره په لاین دی ګوهر علي هم عثمان علي السلام علیکم وعلیکم السلام ګوهر علي وایي چې ډېر ښه ستاسو ډېره مننه د دې نه موضوع د دې نه پس چې دی زموږ یو ډېر ښه خوږ مشر هغوی سره هم چې دی خالد خټک صاحب هغوی به د سره خپل چې دی نو څه غزل هغه به هم زمزمه کوي او د هغوی نه تپوس پوښتنه کوو چې امریکا کې کله نه میشت یې او بل دا د چې کتونکي په انتظار دي نو مختصر غونته کې خپل تعارف او بیا به خپل فن مظاهره کوي السلام علیکم ورکو د ټولو لیدونکو کتونکو اختر ډېر مبارک شه او روژې عبادتونه هم قبول شه څنګه چې دې نه مخکې زما د ملګرو تاسو ته وویلو خالد خټک مې نوم دی په امریکا کې مې تقریبا 9 کاله کېږي ډېر اخوا دېخوا کارونه بزنسونه دا هم وکړو خو اخري په ټرانسپورټیشن کې یم شوق مو ډېر زیات دی او دې ځای کې دا کرونې چې کوم رنز دی ملګرو تاسو ته ذکر وکړو د هغې د وجې په جیل کې بندیان ناست وو جیل مطلب دا چې کنې کورونو کې بندیان کېنولي وو راوتلي نه یو د 2-3 میاشتو نه زموږ یو ډېر خوږ ملګري فضیل خان موږ ته دعوت راکړو بلنه یې راکړه موږ د هغه په بلنه باندې اوس د هغه ځای ته راغلي یو آواز مې ډېر داسې خوندور نه دی ملګرو خو زما نه به تاسو یو 2 سندرې اورئ یو 2 ملګري به راسره نور ومي نو هیله کوم چې خاطرې هم پرې درنې نه شي او زموږ دا پروګرام ستاسو خوښ شي او الله تاسو په خپل حفظ امان کې وساته او الله دې موږ په خپل حفظ امان کې وساتي ډیره مننه او دا زموږ به تاسو ته زه به پکې هم لږ راشم زموږ بل ملګری چې کوم دی د هغه هم زه تاسو ته تعارف وکړم فخر علم خان د 400 سره تعلق لري دلته کې د PhD زده کړې کوي ورسره هغه هم د شوق نه چې دی کله کله پکې داسې خپل اواز او غزل هم زمزمه کوي نو فخر علم خان تاسو په لونته کې زموږ ملګري دي هغوی په لاین دي نو څه PhD په څه کې کوئ او بیا دا شوق مو کله نه را پیدا شو بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مننه ستاسو نه او زما له طرفه چې دی نو ټولو کتونکو ته ډېر اختر دی مبارک وي ورته زما نوم فخر علم دی او 400 کې د امباډي کلي سره تعلق ساتم او تقریبا د 4 کالو داسې زه په نیویارک کې ژوند کوم دلته زه خپله د PhD سټوډنټ یم آلموست تقریبا چې بس کور کړی مې ده ریسرچ فیس ته زه انټر شوی یم زما PhD په فاینانس کې ده او دې سره چې دی نو زه دلته ایز اسسټنټ پروفیسر چې دی هم کار کوم چې د امریکې خلکو ته ښودونکی کوم اسپیشلی په فاینانس کې او نور بزنس مینجمنټ سبجیکټس کې پاتې شو خبره د میوزیک سره نو میوزیک سره زما داسې ده چې لږ د پخوا نه چې کله نه زه د BBA سټوډنټ وم یا مثلا MBA ما خپله دا هم پکې منشن کړم چې ما خپله MBA د ملیشیا نه کړې ده او هلته هغه ځای نه زه ګولډ میډالیسټ یم هغه هم په فاینانس کې ما کړې ده نو دا ماشوموالي نه دا شوق دی خو تر اوس وخته پورې چونکې د سټډي د وجې نه
پراپر زده کړه نه ده کړې او کله چې داسې شوق موقع او ملاویږي، زمزمه اواز خپل زمزمه کوي. هغه همیشه کوم چې کله داسې ملګري سره صحیح ملاقات شي. ده. دا ملګری زمونږ دی وایي چې زه صرف دا نه چې ګینې د پی ایچ ډي زده کړې کوم، دلته کې اسسټنټ پروفیسر هم دی او چې کوم زده کړې کوي نو هغه بیا په دلته کې امریکا د نیویارک په ایالت کې چې کوم پوهنتون دی پېسټ یونیورسيټي په هغې کې بیا هلته کې د استاذۍ یا د اسوسییټ پروفیسرۍ ذمهدارۍ هم ترلاسه کوي. نو نور تاسو په خبرو نه تنګوم او تاسو ته بوزم چې دا دواړه ملګري تاسو ته خپل غزل او هغه زمزمه کي. نو مونږ سره ملګري هم په لاین دي او زما په خیال چې انتظار غړی ختم دي، نو که شروع کو نو څنګه به وي؟ جی
ډېر ښه او اوس به راشو لږ به ډېر زبردست دینا السلام علیکم جی تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک چې زمونږ کومه لایو خپرونه د هغې کې تاسو نیغ په نیغه زمونږ سره بل ملګري شریک دي تاسو ګوري لږ خپل باره کې ووایي د کوم ځای سره تعلق لري او کله نه امریکا کې میشي زما نوم بشیر محمد دی زه د صوابۍ د تورډي کلي سره تعلق ساتم او او د ټولو کتونکو ته چې کوم دی ډېره مننه او د اختر مبارکي ورکوم او موږ دلته کې ټول راغونډ شوي وو د اختر دغه موقع ده او د کرونا د وجې نه چې کوم دی نو لکه ډېر ټینشن او دغه دی نه موږ ځای شو او چې کوم دی نو ټنګ ټکو پروګرام مو وکړو چې خوشحاله شو غوندې د ټینشن نه لرې شي ډېره مننه ډېره مهرباني جي تاسو سهیل خان لږ زموږ اورېدونکو ته د کوم ځای نه سره تعلق لري او کله نه امریکا کې میشي السلام علیکم ټولو ملګرو ته ورونو ته د اختر مبارکي زما نوم ملک سهیل زه د چارسدې د علاقې د تنګي نه تعلق لرم تیرو 11 کالو نه په امریکا کې اوسېږم په نیویارک کې د آی ټي ډپارټمنټ سیټي هاسپټل کې ایز ا ډایرکټر جاب مې دی او د هغې نه علاوه بس دا خواږه یاران دوستان دي ملګري دي د هغې اجرې هغه یادونه د خوړ په غاړه هغه ناستې د بیټکو هغه خشته ګپې شپې بس د هغې یادونو د دوهرایۍ دپاره د هغې د تازه کولو لپاره موږ ټول د خواږه ملګري راټول شو او خپل غم غلط کو او زړونه خوشحاله کو او تاسو په دواګانو کې یاد ساتو او موږ ټول په دواګانو کې یاد ساتئ الله پاک ډېره مننه سهیل خان تاسو جی لغونته کې زموږ ملګرو سره اورېدونکو سره هرکلی وایو تاسو ته د ډیوا په دې خصوصي خپرونه کې دومره دې ځای کې انتظامات نو د کوم ځای سره تعلق لري او نوم مو څه دی او لغونته کې السلام علیکم زما خبرونو د اختر مبارک شي زما نوم دی وزیر محمد زه د صوابۍ تورډیلي کلي یم او دلته په امریکا کې د 20 کالو نه پاتې کېږم زما خپل کنسټرکشن بزنس دی زه هم کمرشل او ریزیډنشل کار کوم بس دا وبا یو قسم له راغلې وه دا زما ډېر خواږه ملګري دي او ډېر قدردانه چونکې موږ ټول په کورونو کې بند وو نو ما دای ځان څخه مې راوبلل او ما یې ورته چې دا محفل ګرم کړو نو بس الله مو خوشحاله ساتئ سره زمونږ او په دعاګانو کې بیا ډېره مننه جی تاسو جی لغونته کې اورېدونکو ته په خیر علي تاسو ته وایو او لږ خپل تعارف وکړئ او دلته کې څه هلې ځلې کوئ بسم الله الرحمن الرحیم لومړی خو ټولو کتونکو او اورېدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم خدای دې چې خوشحاله اختر ولري او خوشحاله ورځې ولري زه نوم مې قاهر دی سیویل انجینر یم د افغانستان د ننګرهار اوسېدونکی یم د تېرو 50 کلونو په د امریکې په متحده ایالاتو کې په نیویارک ښار کې اوسېږم او د بلډینګ ډپارټمنټ سره د کنسټرکشن انسپکټر په پوزیشن کې کار کوم لکه څنګه چې د نورو ملګرو وویل موږ وختاً په وختاً د رخصتیو په ورځو کې ملګرو سره راټولېږو او کله کله د ټنګ ټکور خپرونې او پروګرامونه سره جوړوو د هغو په سلسله کې نن بیا راټول شوي یو چې د کوچني اختر په مناسبت دغه خوشحالي سره شریکه کړو او د دوستانو سره یو ځای ولمانځو ډیرہ مننا جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت لائیو آپ کو دیکھ رہے تھوڑا سا اپنا تعارف کیجیے گا اور اپنا آپ کہاں سے تعلق ہے اور امریکہ میں آپ کب سے یہاں پہ مقیم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مشتاق ہے اور میرا ضلع لیا پنجاب سے تعلق ہے اور آج یہاں پہ ایک چھوٹی سی وزیر بھائی کی گھر محفل موسیقی ہے اور ہم سب لوگ ادھر اپنا عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو عید مبارک اور میں اپنا پرائیویٹ بزنس کرتا ہوں اور کافی دیر ہو گیا میں بہت شکریہ جی بہت شکریہ اب دا یو بل ملګری زموږ دی ځای کې تاسو جی خپل تعارف او څه روزګار کوئ او څه هلې ځلې وي په امریکا کې السلام علیکم ټولو ته
تاسو ټولو کتونکو اختر مبارک شه. زما نوم ساجد بنوري دی، پېښور نه تعلق ساتم او وروستي اتو کالونه په امریکا کې یم او دلته زما خپل سپلیمنټ بزنس دی د طب شعبې سره. د طب شعبې سره نن ډېره مزه یې وکړه. زموږ د اختر بیخي لږه دوباله شو د دې میوزیک پروګرام سره. تېر شوي 2 میاشتو نه موږ کوارنټین وو او دې میوزیک پروګرام مو ډېر فرش و، ډېر انټرټینمنټ وکړو. ستاسو ټولو کتونکو ډېره مننه. ډېره مهرباني. ها دې نه پس راځو د ستاسو ته بیا د پروګرام ته او دې نه پس دا د بل بچې دی نو تاسو ته د ملګري هغه زمزمه کوي. مونږ سره عبدالصمد د میلمنو اواز نه راځي. ښه کوشش کوو چې تاسو ته اواز راشي. راجستان عید مبارک شه، ستاسو دې مبارک شي. ګلاب خان مونږ سره په لاین دی، وایي چې خیر مبارک. جان ولی خان نو ساوند. ها نو سلیم خان هم مونږ سره په لاین دی او آپ کو بھی عید مبارک. مننه. ساؤنड مو کمزور دی، आवाज به اوس یقین دی چې تیز شوی وي. شاه سعید خیر مبارک. سلام سعودي عرب نه. عبدالخالق لږ تیزه خبره کوي جی. ښه تیزه خبره کو او ښه د آباد بریالی اوسئ. ګلاب خان ته هم ښه د آباد بریالی اوسئ او دغسې بیا زموږ سره اشتر خان هم په لاین دی، هارون خان هم په لاین دی او دغسې زموږ ملګري زکریا زموږ سره په لاین دی، دغسې علي حق پرست او ګلاب خان کرامت بھائی چې دی نو هغه هم ستاسو مننه کوو زموږ سره ملګري په لاین یې. او د دې نه پس دته یو بل غزل وړاندې کوو، هغې نه پس به بیا تاسو نه اجازت اخلو. نو تاسو درشم شی ورکا
نهار ویا بس مو خوړلې وینا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا کمشا نشه ټوټي کیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا او چې د دې نصیب لري مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا د دې نصیب لري مینه اور دې زړګیا او چې د دې نصیب لري مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا یو مسکین سره رسوشنا او په مخشا نشه ټوټي کیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا مینه اور دې زړګیا او په مخشا نشه ټوټي کیا مینه اور دې زړګیا 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 لاست آیټم لاست ډیره مننه دینا پس چې د نو څه آخري آیټم او بیا به چې د نو مونږ اجازه تخلو ځکه چې بل لا ډېر ملګري زمونږ سره په لاین دي او زه به د یو څو نومونه والم. محمد ایاز وایي چې سلامونه او اختر مو مبارک شه. ستاسو مننه، ستاسو دې مبارک شي. زه به پکې لږ خپل ځان هم راولم. بیا دغسې ذکریا ښایسته پروګرام دی، ډېره مننه. مدثر خان وایي واوا ډېره جي ستاسو مو واوا چې مونږ سره په لاین دي. عصمت علي مونږ سره هم په لاین دی. زید خان یوسفزی هم مونږ سره په لاین دی. سلطان خان وایي چې جار شمه. زید خان زمونږ کشر او دغسې بیا عبدالقدوس وایي چې د سعودي عرب نه سلامونه قبول کوي. وعلیکم السلام. انور علي هم مونږ سره چې دی نو امریکا ده، امریکا نیویارک ایالت. او بیا انجینیر سمید الله آباد دی، ویلر او بر. ښه ستاسو مننه. ذاکر خان نایس. راشد خان مونږ سره دی. مصره ووایه، نو که مصره پکې چاته ورځي نو مونږ کوشش کوو چې تاسو ته وړاندې کړو. ذاکر خان. صدیق صدیقي سلام فرام قطر. وعلیکم السلام. مدثر خان د کوم ځای د امریکا تاسو ته مې ووي. لوپر خان سلام وعلیکم سلام. او شیردین وی افغان سلام سلام وعلیکم سلام. صدیق صدیقي سلام فرام کویټا. وعلیکم سلام. عبید جان، زکریا خان، عبدالقدوس، ټولو ملګرو، زید خان یوسفزی سلامونه قبول کوي. وعلیکم سلام. او دغسې بیا محمد عمر مونږ سره په لاین دی. سلطان خان او بیا ابراهیم ملک، سخی محمد، یوسل ملنګ، ډیره مننه. زارشم عمر فاروق، ډیره مننه. ښه بوزو تاسو د آخري چې کوم زمونږ یو آیټم دی هغه درته زمزمه کوو او بیا به د تاسو نه اجازت غواړو. نو کیمرې له مخ اخوا کومه. بل لا ډېر ملګري دي، زه به وروسته کوشش کوم ستاسو د پیغامونو جوابونه درکم. د دې میوزیک نه خوند واخلئ. څنګه مې چې تاسو ته وختي ویلي وو، هر طرف ته هر خوا ټینشن، د مړو شمېرې، غم او ټول چې دي نو د ټول نړۍ کاروبار په ټپ ولاړ دی. تاسو ته پته ده په هغې کې دا ملګري راغونډ شوي وو. هغوی وایي چې مونږ چې دی نو مونږ سره کوم ملګري دي په لاین باندې د فیسبوک دیوا په دې لایو خپرونه کې ستاسو مننه کوم. او دوی وایي چې مونږ خپل فن خپل میوزیک هغه د تاسو سره شریک کړو. نو آخري پروګرام آیټم تاسو ته وړاندې کوو، هغې نه پس تاسو ته اجازه تخلو.
ډېر امانه یار ته مونږ ته سو وایه کنه مونږ دې او ما نه راځي اکیری یا امان استاد زمون یوازې زمونږ یو فرمایش کینه زه هغه کې راځو چې جانان مې یادوا دا د امان تاسو ته په خپل اواز کې یو ډېر ښکلی آیټم چې دی نو هغه وړاندې کوي او دې نه پس به تاسو نه اجازه تخلو شیک هم شده به رستو ډېرېږي اوس نه دی خلک دودي نو آواز رو باسا ورقة زورو ورقة آواز روزة
ورکړه ګړس ورکه زور ورکه چې پته ولګي جی ملګرو زمونږ سره ډېر ملګري په لاین دي نو زمونږ سره ډېر زیات ملګري په لاین دي او ډېرو ملګرو پکې مونږ د میسیجونه د هغوی د پیغامونو جوابونه ورکړل ستاسو یو جهان مننه کوم چې دومره ډېر وخت مو مونږ له راکوو او زمونږ سره دومره اوږده ملګرتیا مو وکړه او د دې تمې او په دې امید سره چې پروګرام به مو ډېر خوښ شوی وي خوند به م ترې اخیستی وي که پروګرام مو خوښ شوی وي او خوند مو اخیستی وي نو مونږ ته خپل کمنټس وکئ مونږ ته هغه لایکس وکئ او دا پروګرام چې دی د خپلو مینوالو سره شریک کړئ د دې امید او د دې رڼا او د دې تمې سره او د دې دعا سره چې هر چرته مې روغ جوړ خوشحاله ښاد او آباد اوسئ غواړم به د تاسو نه اجازت د لوی الله په امان ډېر ښه ډېر